ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. که څه هم اقلیمي بدلونونو څپې یا پیښې پخوا هم تیرې شوي، خو اوسنی بدلون د ځمکې پر مخ تر بلې هرې پخوانۍ پیښې چټک او تیز زیات شوی. نو پوښتنه پیدا کیږي چې اقلیمي بدلون څه شی دی؟ نړیوالو ټولنو یې په اړه څه کړي دي؟ د انسانانو کومې کړنې دي چې په اقلیمي بدلون منفي اغیز کوي؟ د مخنیوي لپاره یې څه کولی شو؟ دا هغه پوښتنې دي چې نن به سره په خپرونه کې درنه میلمانه ځواب کړي. یو هم انجینر صاحب برلاس د خوست قانون ریاست کادستر عمومي مدیر دی، بل هم استاد د پوهنتون استاد نظرګل صدیقي صاحب دی چې د ټولنیزو علومو استاد دی. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی. مننه، خیر اوسئ. په لومړي سر کې به استاد محترم تاسو ته راشو. استاد محترم، که دا ووایو چې اقلیمي بدلون څه ته وایي، د اقلیمي بدلون په کلمه که پوه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. شاهد صاحب محترم، تاسو ته او د ژمن راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. شاهد صاحب محترم، اقلیم چې د کلایما له کلمې نه اخیستل شوې ده، دا د لمر وړانګو ته ویل کېږي. د لمر هغه وړانګې چې د ځمکې په مخ باندې لګېږي. اقلیم یا د اقلیم دا د بدلون موضوع په ټوله نړۍ باندې، یعنی نن سبا په ټوله نړۍ کې تغیرات کړي دي. انسانانو همدارنګه نورو ژوندوي موجوداتو تر اغېزې لاندې راغلي دي د اقلیم بدلون. اقلیم چې دا د یوې سیمې هغه اتموسفیري یا جوي پیښې چې په یوه ټاکلي وخت په ټاکلي ځای کې او په ټاکلي زمان هغه پیښې چې کومې قایمې دي یا واردې دي، هغې ته اقلیم ویل کېږي. اقلیم هغه اقلیم چې تقریبا د 100 کلونو تر 30 کلونو پورې په یوه سیمه کې مثلا رطوبت، د هوا فشار، باد، ورښت، دا ټول د 30 کلونو په دوران کې مطالعه شي. د هغې نه وروسته بیا د یوې سیمې اقلیم یا د یوې سیمې هغه کومه فصلونو کې چې اقلیم واردېږي هغه ټاکل کېږي. یو هوا شوله، ځینې خلک هوا ته هم وایي چې هوا د 4 ساعتونو یا تقریبا د 2-3 ورځو مودې کې مثلا ټاکل کېږي یا تغییر پکې راځي. مثلا په هوا کې د ورځې د درجه حرارت زیات وي، د شپې له مخې کم وي. مثلا سهار کې درجه حرارت مناسب وي، د غرمې ډیر وي، یا یو دم مثلا باد ولګېد د ګاونډي سیمې نه راغی، فشار کې تغییر راغی، یا مثلا ورښت وشو، یا مثلا په ګاونډي سیمه کې ورښت وشو، تاثیرات په دې سیمه باندې راځي، همدا هوا شوله. او اقلیم چې دا هغه د یوې سیمې د 100 کلونو نه واخله تر 30 کلونو پورې کوم عوامل چې ما ذکر کړل، مثلا رطوبت، باد، ورښت، دا ټول څېړل کېږي او بیا د یوې سیمې هغه اقلیم مثلا ټاکل کېږي. هغه اقلیم چې مثلا موږ تاسو یا هوا پیژندونکو مثلا ویلي چې یوه سیمه مونسوني اقلیم لري، یوه سیمه مدیترانه‌یي اقلیم لري، یوه سیمه مثلا توندرا اقلیم لري. هغه د دې 100 کلونو په وخت کې دغه ټوله عوامل څېړل شوي دي، مطالعه شوي دي، بیا د سیمې اقلیم ټاکل شوی. استاد محترم، که دا مو وایي چې د اقلیم او موسم ترمنځ څه فرق شته دی؟ ښه، اقلیم لکه څنګه چې ما درته یادونه وکړه، اوس موسم هغه چې دا موږ په کال کې 4 موسمونه لرو. مثلا اوړی، ژمی او پسرلی، او همدارنګه اوړی، ژمی، پسرلی او همدارنګه منی. دا یو هغه موسم شو. دغه موسم چې دا د کال د 3 میاشتو کې مثلا 3 میاشتو نه 4 میاشتو، دا یو موسم ټاکل کېږي. د اقلیم چې دا اقلیم ما یادونه وکړله، په موسم کې مثلا د یوې سیمې موسم به یو دم تغییر وکړي. مثلا یو اوړی زیات تودوخه راغله، نو دا موږ داسې نشو کولی چې د خوست ولایت یا د یوې سیمې دا اقلیم چې دا ډېر شدید شو.
دا د موسم له مخې موږ نه ټاکو، موږ د اقلیم له مخې. اقلیم ما یادونه وکړه چې د 1300 کلونو هغه کومې پیښې چې دلته رامنځته کېږي هغه څېړل کېږي. او موسم چې دا موسم نه که دې خواته راشو هغه هوا یادونه ما وکړله، مثلا هوا پیژندنه، لکه ځینې د هوا پیژندونکي د باران اټکل ورکوي چې د مثلا د 2 ورځې نه واخلي تر 5 ورځو پورې یا 10 ورځو پورې حتی اټکل ورکولی شي چې په دې کې مثلا تودوخه کې زیاتوالی راځي یا کموالی راځي، یا ورخ کېږي او یا نه کېږي. نو دا څه شو، دا هغه هوا شوله د یوې سیمې، مثلا د موسم هوا شوله، او موسم چې شو هغه د 4 میاشتو دوران کې شو. نو په هغې باندې دا نه ټاکل کېږي چې ولا په دې یو موسم کې ژمی ډېر یخ شو او دا منطقه زیات هغه لري، سړه هوا لري، یا مثلا تودوخه ډېره زیاته شوله دا ډېر هغه شو. نو دا باید دې کې ځینې عوامل شامل دي چې هغه داخلي دي او خارجي دي. انشاءالله که وخت په هغې باندې به مو غږېږو. ډېره زیاته مننه. یعنې استاد د اقلیم او موسم ترمنځ توپیر شته دی؟ شته، بلکل شته دی. ډېره مننه. را به شو بارلاس صاحب، تاسو ته انجینر صاحب بارلاس خپله د اقلیم په نوم اورېدو سره موږ داسې حس کوو چې مثلا هوا په کومو ستونزو سره استاسو مثلا که خپله وغږېږه راته خلک یې کومو ستونزو سره مخ کړي دي په اوس شرایطو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو تاسو او مېلمه صاحب صدیقي ته ښه راغلاست یم. د ژمن راډیو تلویزیون څومره هغه اورېدونکي چې دي چې اوس مهال دغه خپرونې ته غوږ دي، ټول ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې اقلیم یا اقلیمي تغیرات په د اوسنیو وختونو کې یوه نړیواله موضوع ده، دوی ورته اکلایمیکل چینج وایي. په عمومي ډول که دغسې د موضوع راورغاړو تعریف هم پکې ځای شي. اقلیمي تغیرات په لویه د وخت په اوږدو کې د هوا تغیراتو ته اقلیم وایي. او دا چې اقلیم منفي اغیزې لري په دې وروستیو کې په افغانستان کې وخت نه وخت هغه هغې جملې نه موږ ویلی شو چې په همدې ځینې ولایاتو کې سیلابونه رامنځته کېږي، په دې کې ګلۍ رامنځته کېږي، په دې کې ورښتونه کېږي، په دې کې یو ډول د هوا څپې راځي، د ګرمۍ څپې راځي. دغه ډول تغیرات چې دي دا ټول د اقلیم د تغیراتو په معنا ده. هغه البته منفي تغیرات دي. دا یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې دغسې مسایل وخت نه وخت رامخته کېږي. دا نړیواله موضوع ده. نو دغه اقلیمي تغیرات چې دي په دې وروستیو کې په همدې لسیزه کې وخت زور پیدا کړی ده او دغه مسله چې نړیواله ګرځېدلې. دلته که اوس په ټولنه کې وکتل شي، تاسو یادونه وکړه چې مثلا سیلابونه راځي، بارانونه کېږي، ورښتونو کچه زیاته شوې ده. په دغه برخه کې آیا خپله موږ او تاسې په ځینو لاملونو کې لاس نه لرو؟ مثلا که ځنګل وهنه شي یا نور څه، په دې کې خپله ولس څومره مسؤلیت لري؟ ولنه دغه مسله چې تا ذکر کړه، اقلیمي تغیرات اکثره داسې ویل کېږي چې د انسان د کړنو پیداوار ده. یعنې که موږ دغه موضوع مثلا یو مثال دغه ورکو، څومره افغانستان کې چې دغه اوس فعلا صنعتي فابریکې دي، هغې نه کوم دود او ګاز دغه پورته کېږي، د هغې د کنټرول لپاره، هغې د مخنیوي لپاره نه په دولتي کچه نه په ولسي کچه داسې کوم اقدامات شوي دي، بلکې په دې کې یو نه یو ډول موږ تاسو دولتونه هغه بنسټونه په دې کې مداخل دي. د دې ترڅنګ په سیمه ییزه کچه که دا موضوع موږ راواخلو، په ډېرو ولسوالیو کې موږ ښه ځنګلونه درلودل مخکې. دغه ځنګلونه اوس وخت نه وخت په بېرحمانه ډول قطع کېږي، هغه د سیمې خلکو لخوا هغه خرڅلاو ورسېږي. د دې ترڅنګ هغه کومه مبارزه چې د اقلیم په اړه کېږي په نورو سیمو کې، په نورو هیوادونو کې، هغه څه ډول مبارزه یا هغې سره د تدابیرو په برخه کې که ما پوهاوی وښیو، که آګاهي پروګرامونه وښیو، دا نه په لویه سطحه شوي دي او نه داسې په سیمه ییز خلکو ته دغه د اقلیمي تغیراتو په لویه لاس مداخلت چې موږ تاسو پکې کوو. لکه مثلا مخکې ما مثالونه وویل چې ځنګل وهنه ده، فابریکې دي. مثلا که موږ داسې یو مثال دلته خوست کې ورکړو، موږ تاسو د کرمسروی په شاوخوا کې ځینې هغه لرو، دغه خښتو بټۍ لرو. دغه د خښتو بټۍ چې دي د ښار په دهلیز کې دي. دغه خښتې کله چې زغالي سنګ پکې دې کې سوځول کېږي، د ښار ښکلا یې هم ککړه کړې ده، اقلیم یې هم ککړ کړی دی، او دغه هغه زیرا ګازونه چې د دې نه پورته کېږي حتما په دې سیمه باندې یو نه یو ډول منفي تاثیرات غورځوي. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب بارلاس. استاد تاسو ته بیا هم راګرځو، که عمده لاملونو باندې تاسو هم خپل نظر څرګند کړئ. د اقلیم د بدلون څنګه انجینر صاحب محترم یادونه وکړه، یو لامل دا ده چې د ځنګلونو دا لویه برخه له منځه تللې ده. د ځمکې هغه شین پوښښ
هغه له دود کوونکو سون توکو څخه ډکه شوې ده او همدارنګه د قانونو غیر فني خپل استخراج او د اقلیمونو د بدلون د رامنځته کېدو د ټول نه لوی لامل همدغه شمیرل کېږي. یو لامل یې ځنګلونو یا شنه ساحه له منځه تللي، بل دغه شنه ساحه دا شنه ساحه چې کومه ده سرسبزه سیمې له دود کوونکو له مضره دود کوونکو نه چې کوم مثلا فوسیلي مواد دي په فابریکو کې سوځلی کېږي هغه هوا ته پورته کېږي، هغه له همدغه دودونو نه ډکه شوې ده. او همدارنګه د قانونو غیر فني استخراج ده، دا د اقلیم د بدلیدو د لاملونو څخه لاملونه کېدي. همدارنګه یو شمیر سیندونه دي هغه اوس هغه د په وچېدو باندې دي. بل مثال که موږ یاد کړو چې مثلا د نړۍ د اقلیم کې چې دا بدلون راځي د دې غټه وجه دا ده چې د حرارت د درجې کې اضافه والی راغلی. کله چې حرارت په درجه کې اضافه والی راشي په دې کې د ځمکې هغه رطوبت چې کومه ده هغه د ځمکې رطوبت له لاسه ورکوي او کرنیز حاصلات چې دي هغه هماغسې وده نه کوي څومره چې هغه رطوبت او ضرورت ورته د محصولاتو. نو همدغه غټ لامل دغه دا انجینر صاحب یادونه وکړه چې د انسانانو د لاسه د اقلیم په بدلون کې تغییر راغلی ده. اوس که فکر وکړلی شي په هر واړه نه واړه ښار کې یوه فابریکه جوړه شوې ده، په دغه فابریکه کې داسې مواد سوځلی کېږي چې هغه هوا ته ضرر رسوي، مضره هغه ګازونه چې کوم دي هغه هوا ته پورته کېږي. نو دا د انسانانو په واسطه باندې ده همدغه شوې ده. که موږ وګورو مثلا د نن 800 کاله مخکې د نړۍ دغه نفوس چې و کم و، ضرورتونه هم سره کم و. اوس چې څومره نفوس اضافه کېږي او همدارنګه ضرورتونه اضافه کېږي، د ضرورت د رفع کېدو دپاره انسان مثلا فوسیلي مواد هغه مواد سوځوي چې هغه هوا ککړوي. زیاتره هغه هیوادونه چې مثلا ډېره اتکای په کرنیزو محصولاتو باندې وي هغه بېوزله کېږي، هلته فقر رامنځته کېږي. کله چې فقر رامنځته شي هلته بیا ناامني رامنځته کېږي. نو د اقلیم د بدلون ډېر زیات هغه دي مثلا لاملونه دي یا مثلا زیانونه دي په انسانانو باندې چې ورته راوړلی کېږي. نو نړۍ اوس دا یوه نړیواله موضوع ده او نړۍ په دې باندې کار کوي چې مثلا سره که موږ هغه توکي ونه سوځو چې هوا موږ ته ککړه نه کړي. ډیره زیاته مننه د اوریدونکو. تاسو د ژمن څخه ژمن شننې خپرونه اورئ. دغه خپرونه د یونسکو په مالي همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. انجینر صاحب تاسو ته بیا راګرځو. انجینر صاحب برلاس که اوس وکتل شي اوسنیو شرایط ته په کتو، آیا ولسونو خپله په سیمه دلته په سیمه ییزه کچه که وغږیږو دغې برخې ته پام کړی؟ متاسفانه یوازې ولسونه نه بلکې په هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کوي هغې هم تر یوه ښه ده په دې موضوع کې خپله نغړي کړې ده، ځکه چې مسؤل ادارې دا وظیفه ده، دنده ده چې دوی هرې ولسوالۍ ته لاړ شي، هر کلي ته لاړ شي، د عامه پوهوي پروګرامونه جوړ کړي، خلکو ته دا ستونزې هغه زیانونه چې د اقلیم له مخې رامنځته کېږي، هغه سیلابونه چې په سیمه کې مثلا اوس موږ تاسو ورسره لاسو ګریوان یو سیلابونه دي، مثلا ګلۍ دي، زلزلې، دغه مسلې څومره د اقلیم سره اړه لري، دغه مسلې باید یو راواخلي، تشریح کړي، خلکو ته ورسوي، رادیوي خپرونې لکه تاسو غوندې دغسې موضوعات باید رسنیز شي، په فیسبوکو ته شي، دغسې کلیپونه جوړ شي. یعنې په عموم کې هغه سیمه ییزه خلک چې دي هغه خو زه څومره چې هغه برداشت لرم په خوست کې دوی یوازینۍ ګټه دا بولي چې ونه کته کې ځنګل د منځه یوسي، بیا دوی دا ادعا کوي چې موږ دغه د رزق د نفقې پیدا کولو یو لاره ده. خو ولې برعکس هغه ادارې چې مثلا د دې په زیان ورته معلوم دی، د دې په برخه کې خپله دوی ټریننګونه اخیستي دي، مطالعه لري، هغه لاړ شي کلی په کلی، حتی د هغې تر څنګ مثلا ملا امامان صاحبان چې هغه په جوماتونو کې دا موضوع روښانه کړي، دغه مسله ټوله ورسره تشریح کړي، ورسره واضح کړي. نو که موږ داسې موضوع را لنډه کړو، کلیوالي سطحه دغه مسایل نه دي رسېدلي، نه کوم داسې هغه اخیستې ده، بلکې هغه مربوطه ادارې چې په دې برخه کار کوي هغه هم یو نه یو ډول په هغه موضوع کې لکه نغړي غوندې کوي. ښه، زخته زیاته مننه کوو انجینر بارلاس له تاسو څخه. اوریدونکو لنډه دمه لرو، له هغې وروسته بیا هم راګرځو. ژمن شننه به دوام لري. نننۍ موضوع اقلیمي بدلون ته ځانګړې شوې. په دغه برنامه کې راسره دوه محترم مېلمانه دي، د پوهنتون استاد صدیقي صاحب او بل هم انجینر صاحب برلاس راسره دي. دوی زموږ سره نیمه خپرونه کې وغږېدل او د پاتې نیمه خپرونه کې به پاتې پوښتنې ورسره مطرح کړو.
ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علمای کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه د ژمن رادیو 90.9 څپو څخه د ژمن شننې خپرونه روانه ده. زموږ سره نن په خپرونه کې د پوهنتون استاد صدیقي صاحب دی او بل هم انجینر صاحب برلاس دی. دوی د هوا یا د اقلیم په بدلون سره خبرې کوي. بیا هم ښه راغلاست استاد محترم، تاسو ته راګرځو. کله چې ګورو د نړۍ په سطحه دغه موضوع ډیره پیچلې ده او ټوله نړۍ په اندېښنه کې کړې ده. خپله نړیوالې ټولنې په دې برخه کې موجودې دي یا نړیوال تړونونه څه شته دي د اقلیمي بدلون د ښې ساتنې په موخه؟ انجینر صاحب محترم، بالکل یوه نړیواله غټه اداره ده چې هغه WMO په نامه باندې ده، چې ورلډ میټیورولوژي ارګنایزیشن ده. هغوی ډیره هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه مثلا اوس پرمختللي نه دي، د پرمختیا په حالات کې دي، هغوی د دې فابریکو یا مثلا هغه شیان ډیر تولیدوي، د فابریکو نه استفاده کوي، د هغه انرژي استعمالوي کوم چې مثلا فوسیلي مواد دي، له هغې نه استفاده کوي. نو دغه ټول هیوادونه د دې سره ثبت دي. د دې هدایاتو مطابق دوی هغه مضره مواد مثلا هوا ته نه لیږدوي، د دوی د تړون په اساس باندې چې اقلیم په نړۍ کې نور هم روان دی، د حرارت درجه ګرمیږي، اضافه کیږي، پورته روانه ده، نه یوازې په هغه هیواد باندې مثلا تاثیرات یا ناوړې پیښې لري، بلکې په ټوله نړۍ باندې لري. نو همدغه شان په هیوادونو په داخل کې ادارې شته د اقلیم د مثلا د بدلون یا مثلا د چاپیریال د صاف ساتنې لپاره، هغوی خپل فعالیتونه ترسره کوي تر څو هم داسې مواد یا مثلا داسې انرژي چې کومه تولیدوي هغې کې داسې توکي ونه سوځوي چې هوا ککړه کړي، یا مثلا د کاربن ډای اکساید یا هغه مضره مواد چې هوا ته پورته کیږي د هغې مخنیوی وشي. استاد محترم، په دې برخه کې دوی تر اوسه بریالي دي یا نه؟ که اوس کتل کیږي په لویه کچه ډېرې اندېښنې دا دي چې هغه پرمختللي ملکونه چې کوم دي هغوی د هوا په ککړتیا کې ډېر لامل کیدای شي. بالکل شاید صاحب محترم، لکه څنګه چې تا یادونه وکړله، وایي اکثر قانون جوړونکي قانون ماتونکي دي. همدغه هیوادونه دي، مثلا جاپان به وښیو، امریکا متحده ایالات په یاد کو، یا مثلا اروپایي هیوادونه. هغه هیوادونه دي چې هغوی مثلا اقتصادي اوج ته رسېدلی ده، هغه په همدغه فابریکو باندې مثلا هغه شیان تولیدوي، یا د کمزور هیوادونو نه خام مواد اخلي، دوی خپل هیوادونو ته وړي، هلته تصفیه کوي، امې تصفیه کوي، یو خو خام مواد ترې ارزان اخلي، هلته چې تصفیه کې هوا یې ککړه کړه، بیرته هغه تصفیه شوي مواد په دغه هیوادونو باندې په لوړ قیمت باندې خرڅوي. نو دوی یادونه کوي هغه کمزور هیوادونو ته چې مثلا تاسې داسې توکي سوځوئ چې هوا نه ککړوي، حالانکه چې تا یادونه وکړه همدغه هیوادونه دي چې زیاته هوا دوی ککړه کړې ده، چاپیریال دوی اغېزمن کړی ده، او هغه بېوزلو هیوادونو باندې مثلا دوی ټینګار کوي چې تاسو داسې مواد مه سوځوئ یا داسې فابریکې مه جوړوئ چې زموږ او تاسو د چاپیریال ککړ کړي او اقلیم نور تودوخې طرف ته لاړ نشي. دا خو استاد محترم په نړیواله کچه دغه موضوع ده چې ادارې دي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري چې باید دغه برخه کې کار وکړي. خپله که افغانستان ته راشو، بیا خاصتا خوست په سیمه ییزه کچه راشو، ولسونه څه کولی شي د اقلیم په بدلون کې چې د اقلیم دغه بدلون چې منفي اړخ ته ځي دغه څخه مخنیوی وشي؟ مسؤل ادارې که هغو ته اشاره وشي، په دې برخه کې دوی څومره مسؤله دي او په اوسنیو شرایطو کې اوسنیو امکاناتو ته په کتو کوم هغه لومړني تدابیر دي چې خپله ولس ورته پام وکړي؟ د اقلیم بدلون څرنګه چې موږ د پروګرام په اوله کې یادونه وکړه چې نه یوازې یوه سیمه یو هیواد یې اغېزمن کړی، بلکې دا یوه نړیواله موضوع ده. د دې اقلیم د بدلون لپاره د مثلا یو فرد نه واخله، د سیمې د منطقې د ولایت د هیواد په کچه باندې دوی کار کولی شي.
اوس که چېرته موږ یادونه وکړو چې مثلا زه یو فابریکه جوړوم هغې کې داسې مواد سوځوم ولې چې زما اقتصاد قوي شي، حالانکې په دې سیمه کې ما سره نور انسانان د نه علاوه ژوندي موجودات دي، مثلا حیوانات او نباتات. دغه هوا چې کله شي په دې ټولو باندې بد تاثیر کوي. نو اوس د اقلیم د بدلون یوه نښه دا ده چې مثلا موږ او تاسو وینو دا سیلابونه یو دم راوتل، مثلا ګرد باد، توپانونه، همدارنګه د ځمکې دا اوس چې موږ وینو مثلا تودوخه اضافه شوې ده، دا د اقلیم د بدلون د نښو نه شمیرل کیږي. نو اوس موږ هر فرد ته دا پکار دی چې مثلا موږ هغه منطقې چې هلته مثلا ونې بوټي نشته هلته ونې بوټي وکرو، او همدارنګه چې چا کرلی د هغې ساتنه وشي تر څو دغه ونې بوټي موږ او تاسو ته چاپېریال صفا ساتي، اکسیجن موږ ته مثلا برابروي، او همدارنګه هغه کاربن ډای اکساید یا مضره مواد چې دي هغوی دغه نباتات یا د شنه ساحه چې ده هغوی خوراک ته یعنی چاپېریال موږ ته صفا کوي. نو د عامو انسانانو دا کار ده چې مثلا نور څه د وسه نه کېږي، یو بوټی نال کېږي د هغې ساتنه وشي او هغې ته اوبه واچولی شي تر څو هغه منطقه هغه چاپېریال یا هغه کومه هوا چې هلته ککړه ده همدغه د نباتاتو په وجه باندې همالته بیا ورښتونه هم ډېر کېږي او رطوبت هم اضافه کېږي. کله چې رطوبت اضافه شي د موږ ځمکه به رطوبت زیات لري، اوبو ته به کم اړتیا او حاصلات به هم په معیاري ډول باندې وي او ښه حاصلات به ورکوي. ډېره زیاته مننه کوو استاد محترم. بیرته تاسو ته راګرځو. انجینر صاحب برلاس، استاد محترم په خپلو خبرو کې ویل چې ډېری لاملونه دي لکه د سیلابونو راوتل، د ځنګلونو وهل، دا هغه څه دي چې د اقلیم نښې بللی شو. کله چې ځنګلونه وهل کېږي اوبه زیاتې راوځي چې دغه یو لامل کېږي. بل دوی اشاره وکړه چې د قانونو په منظم شکل یا د پلان مطابق نه ویستل دغه منفي تاثیرات لري. په دې برخه کې اداراتو څومره کار کړی که د خوست په کچه وغږیږو؟ طبعا دغه موضوع اقلیمي تغیرات چې دي هغه موږ چې وایو منفي اغیزې ورته وایو. دغه منفي اغیزې دي مثلا سیلابونو راوتل دي، ځنګل وهنه ده، بې وخته بارانونه دي، د ګرمۍ د هوا څپې داخلېدل دي وخت نه وخت. دغه مسایل ټول منفي تغیرات د اقلیم ورته وایو. موږ په همدا مادن په حساب کې وایو. تاسو اشاره وکړه مادن که چیرې په مسلکي ډول راوسپړل شي هغې دپاره تدابیر ونیول شي، هغه ککړتیاوې چې چاپېریال ته ورنه متوجه دي، اقلیم ته ورته متوجه دي، دغه ټولې کنټرولېدونکي دي. د دې ترڅنګ موږ په خوست کې که مثلا دغسې مسله راواخلو، هغه ادارې چې په دې بخش کې کار کوي د عامه پوهاوي په برخه کې څه ډول چې مناسب و هغسې دوی کار نه ده کړی. ما مخکې دا کیسه یو اشاره وکړه چې دغه باید رسنیز شي، دغه موضوع باید کلی په کلی ورسیږي، هر یو ځوان ته ورسیږي، هر یو هغه څوک چې د ځنګل وهنې سره سروکار لري هغې ته ورسیږي. نو دغه مسله کومه ادارې چې په دې بخش کې کار کوي هغه چې لاس په کار شي دې باندې پروګرامونه جوړ کړي، پلانونه جوړ کړي، هغه تطبیق کړي، نو یو نه یو ډول هغه د خلکو اما پوهاوی او آګاهي به شي. یعنې پوست کې که وکتل شي ځینې قراردادونه وشول په خوست کې، دغه څه چې کېدل ستاسو پاند د یو میکانیزم له لارې وشول؟ دا خو داسې چې کله چې قرارداد کېږي په وزارت کې هغې دپاره پروپوزل چول کېږي. پروپوزل کې بیا دوی وړاندیزونه کوي، پیشنهادونه هغه کوي، داسې وایي چې فرض که زه په طبي بخش کې به زه دا کار کوم، زه په استخراج کې دا کوم، زه په اکتشاف کې دا کوم، زه په انتقال کې دغه ژمنې. او دې سره یو موضوع په همدې مربوط دی چې محیط زیست کېږي یا د چاپېریال ساتنې کېږي. په چاپېریال ساتنه کې دوی یو متن دې ته ځانګړی کړی دی چې څه ډول زه کړی شم چې معدن استخراج کړمه. د معدن هغه مضره غازات چې د معدن استخراج په وخت کې راپورته کېږي د سیمې خلکو ته، زراعت ته، د ځمکې سطحي ککړتیا ته، اوبو ته، دغه مخنیوي په خاطر دوی پروګرامونه لري. نو خوشبختانه موږ په خوست کې 4 معدنونه لرو. لومړی معدن چې هغه کارونه چې دي هغه مثلا په یعنی ټولې چارې د مسلکي توب ته په پام او پلان ته په پام مخکې ځي. دا داسې چې کنټرولېږي که نه، که دوی پروپوزل ژمنې مخالف کار وکړي هلته مربوطه ادارې ورځي هغه منفي راپور اخلي، وزارت سره شریکوي چې دغسې ژمنې چې شوي وي د محیط زیست په برخه کې د چاپېریال ساتنې مثلا همدغه موضوع به راواخلو. په دې برخه کې یاد شرکت دغسې کړنې نه دي تطبیق کړي، بیا بیرته وزارت لخوا دوی تمدیدېدا هم شي، جزایي کېدا هم شي، امکان د ولري قرارداد فسخ هم شي، لغوه شي.
نو ادارې نه پرېږدي. ادارې وخت نه وخت ورځي تفتیش کوي، هغې نه نظارت کوي، لیدنې کوي، کومې نیمګړتیاوې چې کوي هغې ته لارښوونې کوي. ډیره زیاته مننه انجینر صاحب برلاس. استاد محترم تاسو ته راګرځو، د نړۍ هیوادونو په اړه موږ تاسو خبرې وکړې چې پرمختللې ادارې دي، په دې برخه کې نړیوالې ادارې دي چې په هغې کې ټول هیوادونه استازي به لري، هغې ته به کار کوي. داسې کله پیښې شوي دي، داسې کله شوي دي چې مثلا کمزوري هیوادونو غوښتنه کړې وي د لوی هیوادونو څخه مثلا چې دغه هوا تاسو خرابوئ، داسې کومې پیښې څه شته؟ یا مثلا دغه توقع موږ لرلی شو چې کمزوري هیوادونه هم کولی شي دوی نه غوښتنه وکړي؟ بالکل شاید صاحب محترم، دا څه موده مخکې په اوتریش کې یو غونډه شوې ده چې فکر کوم دغه د WMO والا چې دی یا د ورلډ میټیورولوژي ارګنایزیشن والا هره 3 میاشتې کې غونډه لري په اوتریش کې. نو هغوی همدغه هیوادونه چې کومه کې مثلا د انسانانو نفوس اضافه شوی ده، مثلا نفوس ډیر زیات لوړ درجې ته رسېدلی، یو مثال به هند ورکو یا چین یا مثلا آسیایي هیوادونه چې دي دا زیات نفوس لري. نو دغه هیوادونو هلته په دې غونډه کې ګډون کوي او دې کې مثلا هغه هیوادونه چې پرمختللي نه دي، اقتصاد ضعیف ده، هغوی هم ګډون کې کوي. دوی خپل موضوعات په هماغه غونډه کې سره شریکوي او هوکړه کوي چې مثلا کوم هیوادونه چې زیات نفوس لري یا مثلا هغه هیوادونه چې هغوی سروې کوي زیات تولیدات چې کوي د فوسیلي موادو په وسیله باندې، په هغوی نه تعهد اخلي او هغوی باندې ټینګار کوي چې دوی د بدیلو لارو نه استفاده وکړي تر څو دغه چاپیریال یا د اقلیم چې کوم تغییر پکې را روان ده نور هم د هغې مخنیوی وشي. نو ټول هیوادونه همدغه ژمنه کوي او کینی یادونه کوي او په دغه موضوعاتو باندې غږیږي چې مثلا کوم هیواد زیات د اقلیم په بدلون کې یا په د هوا په ککړتیا کې داخل ده هغوی باندې ټینګار کوي. ډیره زیاته مننه. استاز که د خپرونې وروستیو ته هم نږدې کیږو، په خپله مثلا که نړیوالې ټولنې را په دې خوا خپل هیواد ته ځیر شو، مسؤلې ادارې څه کولی شي؟ هغه لومړني تدابیر چې زموږ اوسنیو شرایطو ته په کتو، امکاناتو ته په کتو زموږ مسؤلې ادارې په دې کې رول ولري، څه کول پکار دی؟ مسؤل ادارې تر ټولو نه اول دا کولی شي چې مثلا کومه انرژي مصرفیږي، هغه انرژي چې هغه هوا ککړوي، باید دوی داسې لارې چارې ولټوي چې د داسې انرژۍ نه استفاده وکړي چې هغه مضره مواد هوا ته نه لیږدوي. مثلا فوسیلي مواد سوځېږي، لکه انجینر صاحب یادونه وکړه چې په دې خښتو بټوي کې مثلا د ډبرو سکارو سوځېږي او د دې تر څنګ ربړ ورسولی کېږي. دغه ربړ سوځول دوی مسؤل ادارې باید هغوی ته یو داسې بدیله لار پیدا کړي چې دغه انرژي مصرفوي، د هغې په بدل کې بله انرژي ورته پیدا کړي چې دغه خښتو د کار وم نه درېږي، ځکه چې د ښار او همدارنګه د ټولو وګړو ضرورت ته ورته باید بدیله لار ورته پیدا کړي تر څو همدغه هغه مخنیوی وشي. مثلا د ربړ سوځېدل چې هغه ډېر زیات لوګی کوي او هوا ککړوي. بلې دغه دا چې مثلا د عصري ټکنالوژۍ نه استفاده وشي. مثلا په نورو هیوادونو کې چې همدغه خښتې پخول کېږي باید موږ هم هماغه وسایل خپل هیواد ته راوړو او همدغه مسؤل ادارې ورته زمینه برابره کړي چې د هغې په عوض باندې چې هغه مضره یا خطرناک مواد سوځوي د هغې په عوض باندې د عصري ټکنالوژۍ نه استفاده وکړي. بلې همدغه دا چې د ټکنالوژۍ همدغه ماشینونه یا موټرونو نقلیه وسایط چې کارول کېږي په ښارونو کې په زیات تعداد باندې، مثلا مخکې به په یو کور کې یا کلي کې یو 2 موټر به وو، نقلیه وسایط به وو، اوس په هر کور کې 4 او 5 ته رسېدلي دي. دغه 4 او 5 ته رسېدل باید د دې داسې لکه مثلا اوس نړیوال روان دي برقي موټر یې راایستلي، همدغه بدیله لار ده. مثلا مسؤل اداره ورته د دې مخنیوی وکړي چې هغه موټر چې مثلا ډېر زاړه دي، دود کوي او ماډل کې ښکته دي، نو د هغه په عوض باندې چې مثلا د تیلو په واسطه یا نفتو باندې چلیږي، د هغې په ځای باندې برقي موټر ورته راوړلی شي او مسؤل ادارې باید دا کار وکړي. بلې همدغه دا چې همدارنګه په دې برخه کې باید زیاتې څېړنې وشي. مسؤل ادارې د دې څېړنه وکړي چې مثلا د دې ښار یا په یو ولایت کې په هیواد کې د هوا چې ککړېږي د کومو موادو په واسطه باندې یا کوم مثلا کومې فابریکې دي چې هوا زیاته ککړوي، دا هم د مسؤل ادارو کار دی چې باید څېړنې ترسره کړي. او همدارنګه
ونې بټي چې چیرته مثلا کمبود ته یا کټ کېږي وهلی کېږي د هغې باید مخنیوی وشي چې ونې بټي نه هغه ځنګلونه چې مثلا مخکې ډېرو اوس کم شوي دي نور کم نه شي د هغې په عوض باندې چې کوم کم شوي دي باید نور ولګولی شي. ډیره زیاته مننه کوو استاد محترم. انجینر صاحب برلاس که دغه نقاط چې استاد یادونه وکړه مسؤل ادارې ورته پام ونه کړي خپل هغه برخې چې خلکو ته راجع دي ولسونو ته راجع دي هغوی ورته پام ونه کړي نور به له کومو زیانونو سره مخ کیږو. یو موضوع ده چې دغه په دې وروستیو کې له نیکه مرغه به ویو زه په خوست کې وخت نه وخت موږ معدنونو ته چې زه وینو شنه کتاب په نوم یو ده دا د امارت یوه اداره ده دا وخت نه وخت زی په دې لرې ولسوالیو کې لکه تڼیو کې زازیو کې ګربزو کې دوه منده کې سپیره کې دا ګرځي دا خلک هغه خلک چې دوی ځنګل کته کوي ونې کته کوي یو ډول اري ورسره وي هغه نسی گرفتاروي راوړي دلته جزا باندې رسوي یعنی یو نه یو ډول دغه ښه نکته ده چې دغسې د امارتي د ځواکونو استفاده وشي. دویم مسله دا ده چې مثلا که موږ د خوست کې د ځینې مخکې موضوع یاده کړه بټۍ به وښیو دا یا محدود شي یا شرایط ورته ساخت شي یا د دې غذا نه په لرې فاصلې ته انتقال شي داسې آزاده فضا ته انتقال شي چې هلته انسانان دپاره ډېر دغه د تنفس وړ نه وي دغه دوی دودونه او د دې ترڅنګ که چیرې مثلا دغه مسله مسؤل ادارې هم نغړي وکړي په اصطلاح خلک هم پکې دومره جدي ونه نیسي نو دغه مسله چې دا داسې ده چې ولسي مسله ده دا ولس ترې اغېزمن کېږي. یو وخت به وي چې موږ تاسو په دغه اقلیمي تغیراتو لکه څه ډول چې موږ سیلابونه زلزلې خړونه دغه مسایل هوا څپې دا رامنځته کېږي دا د دې سربیره به نور تاثیرات هم شته هغه مثلا که یو وخت په داسې راشي که چیرې د موضوع داسې مثلا همدغسې پاتې شي نه د دا وګڼل شي دا به چې هوا تنفس کوي د هوا به ټوله د الودګۍ نه ډکوي ټوله به مثلا میکروبونه به وي په دې کې پرزیټونه وي یعنی که څوک هوا تنفس کوي د هوا به هم شی هغه مضرای د انسان دپاره د محیط دپاره د چاپېریال دپاره نو دا ولسي موضوع ده باید ولس دغسې ونه ګڼي چې فرض که زما مسؤلیت نه ده نه د ادارې دغسې وګڼي او دا مسله جدي ده نړیواله سطحه د موضوع روان ده او په عموم کې دغه د اوزون طبقه وایي چې دغه کومې مضره وړانګې چې د لمر نه ځمکې ته راځي د انسانانو د پوستکو سره تماس نیسي د سطحې د ځمکې سره تماس نیسي دې کې یو ډول بنفشي وړانګې ورته وایي دغه د اوزون طبقه داسې ده لکه جال نو دغه جال وایي چې کله چې ځمکې کره ګرمیږي دغه جال ورو ورو کمزوری کېږي امکان ده ولري دغه جال د منځه لاړ شي کله د منځه لاړو دغه مضره وړانګې چې کومې لمر کې موجودې دي نو دا د انسان په حجرو په پوستکو باندې لګېږي چې هغې ته یو ډول د کینسر ناروغۍ چې هغه میلانین ورته یو ډول حجرې دغه منځه وړي نو دغه مسلې ورو ورو راځي زموږ تاسو کورونو ته زموږ تاسو خلکو ته سیمې ته نو دغه مسله که نړیواله موضوع کړي موږ تاسو د دې مربوط یو د دغې یو جز یو دا باید عادي ونه ګڼو. ډېره زیاته مننه کوو انجینر صاحب برلاس او د ژمن شننې اوریدونکو تاسو ته درېدو چې زموږ خپرونه به همدلته پای ته رسیږي. نننۍ ژمن شننې خپرونې موضوع مو اقلیمي بدلون ته ځانګړې کړې وه چې دوه محترم مېلمانه راسره وو د پوهنتون استاد نظرګل صدیقي صاحب چې د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد دی او بل هم انجینر صاحب برلاس چې د قانون ریاست کادستر عمومي مدیر دی. له تاسو دواړو ځانګړې مننه کوو چې راغلی زموږ بلنه مو منله زموږ اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړل او اوریدونکو له تاسو مننه چې زموږ خپرونه مو واورېده. له تخنیک ملګرو هم مننه چې د ژمن شننې په ترتیب کې راسره همکاري وکړه. دغه خپرونه د یونسکو په مالي همکارۍ وړاندې کیږي چې د ژمن په 90.9 څپو تاسو واورېده. له تاسو ټولو ځانګړې مننه کوو. ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو اقتصادي کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو د چارو کارپوهانو قومي مشرانو دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه